سلام دوستانو، که تاسو د ملا د اعصابو د فشار څخه زوریخي نو راځئ نن د دې علتونه، نشای او درملنه وپېژنو. تر ټولو لومړی که ستاسې په کورنۍ کې څوک یا تاسې په خپله د ملا د اعصابو د فشار ستونزه لرئ، نو نشئ له بېحسي، لاس ته د برېښنا غوندې احساس یا کمزوري یا هم شدید درد پورې رسیدای شي. دا درد کولای شي له لاس څخه تر ګوتو پورې خپر شي یا دا درد د سیاټک په بڼه هم راڅرګندېدای شي. نو عموما راځي لومړی دا درک کړو چې د اعصابو د فشار اصلي لامل څه دی. زموږ ډېرو کسانو ته د خرابې ناستې یا ناوړه حالت له امله ستونزې پیدا کیږي. کله چې موږ سم نه کینو یا سم نه ویده کیږو نو خپل بدن ته مناسب حالت نه ورکو. په دې حالت کې تر ټولو مهم او لومړنی لامل د ډیسک هرنیشن دی چې خلکو ته د سلم ډیسک په نوم هم پیژندل کیږي. نو کله چې هغه ډیسک چې د هډوکو ترمنځ د بالښت په توګه عمل کوي لږ په طبیعي ځای نه وڅڅي او اعصابو ته فشار ورکول پیل کوي، دا د سلپ ډیسک په نوم یادیږي او دا کولی شي د سیاتیکا یا شدید راډیکولر درد نښه رامنځته کړي. دویم لامل د عمر له امله د شا د هډوکو زړېدل دي چې د سپاینل کنال سټینوسس په نوم یادیږي. دریم دا چې که د ملا د هډوکو بندونه د عمر له امله ارترایډ شي چې د فیسټ جوینټ ارترایټس په نام هم یادیږي، نو بیا هم د اعصابو فشار رامنځته کېدای شي. ځینې وختونه د هډوکي د ښویېدو له امله هم د اعصابو فشار رامنځته کېدای شي چې دا ته سپونډیلولیستیسس وایي. یا دا هم کېدای شي د هر ډول ماتېدو یا ټپله عمله رامنځته شي لکه په حادثه کې چې دا اوسمهال ډېر عام دي. په دغو حالاتو کې هم اعصابو ته فشار راتای شي. او همدارا ځینې نادرې حالتونه شته لکه تومورونه چې په ملا کې رامنځته کېدای شي او د اعصابو فشار سبب ګرځي. نو کله چې څوک د اعصابو د فشار څخه سواري کی، درملنې پر دې پورې اړه لري چې د غاړې کومه برخه ښکېله ده. لکه د غاړې په برخه کې چې دا د سرویکل سپاین په نوم یادیږي، دا کولی شي د غاړې درد یا درد چې اوزي، لاس یا حتی ګوتو ته خپریزي رامنځته کړي. دا کولی شي په لاس کې بېحسي او سوځېدنه او د نیولو ځواب کمزوري رامنځته کړي. شیان بیا بیا له لاسه غورځي کله چې کس د لاس د نیولو کمزوري لري. په کشته ملا کې هم نښې نشانې بلابېلې کېدای شي. ځینې وخته د ملا درد وي، ځینې وخته شا، ورن یا پښې په سیمه کې درد وي چې دې ته سیاتیکا ویل کېږي. دا کولی شي په پښو کې بېهوسي، په ولاړېدو یا ګرځېدو کې ستونزه، په پښ کې دردونه رامنځته کړي. نو دا ډم نښې نشانې دوی د اعصابو پورې او اندرنسپونې ته اشاره کوي. د داسې شرایطو د تشخیص لپاره MRI سکین غوره شی ده. غیر جراحي درملنه لومړنۍ او تر ټولو مهمه ده او نږدې 93% ناروغانو کې ګټوره ده. د استراحت، د فعالیت بدلون، مناسب ناستي حالت او درملو سره مو کولی شو د دوی په عمل در وکړو. دا درمل په عمده توګه د درد او سوزش کمولو درمل شمزي. ځینې وختونه مو د اعصابو درمل هم اضافه کوو. همدارنګه ځینې وختونه فیزیوتراپي د ټیسونو یا الټراساوند موډلیټي په بڼه ګټوره وي. کله چې شیان د محافظه کار درملۍ نه له لارې کنټرول نشي، نو یوازې موږ د جراحي په اړه فکر کوو. جراحي معمولا د دوامداره درد په حالت کې یا کې چیرې د بېحسي، خارش په بونه د اعصابو زیان شتون ولري اړین وي، یا کمزوري یا فلج یا د درزونو یا اعصابو ښکلتیا چې په ادرار کې حرکت کنټرولوي. نن سبا جراحي هم ډېر پرمختګ کړی. لکه که موږ د لمر ډیسک هرنیشن څخه رنځېدونکي ناروغ ولرو، نو موږ ترجیح ورکو چې انډوسکوپیک سپاین جراحي ته لاړ شو، ځکه چې دا یو لږ مداخله کوونکی پروسیجر ده چې د پوست کې پرې کول یې له 1 سانتي متر څخه کم وي او د عضلو توان پکې ډېر لږ وي. ډېر لږ وینه ضایع کیږي او نتیجه یې ډېر ښه وي. همداراز که ستونزه د غاړې په ستوني کې وي، نو موږ هم ترجیح ورکوو چې عصري ټکنالوژي او طریقې لکه د غاړې ډیسک بدلولو جراحي وکاروو څو ناروغ د جراحي وروسته عادي ژوند ولري. په د غاړې ډیسک بدلولو جراحي کې موږ هغه ډیسک چې خراب شوي وي لرې کوو او پر ځای یې مصنوعي ډیسک لګوو. په هغو حالاتو کې چې د ملا په ستون کې تومور وي، موږ ډېرې ښې طریقې او وروستي تخنیکي پرمختګونه لرو چې تومور لرې کړو او ناروغ بیرته عادي ژوند ته راوګرځو. همداراز که د عصبي فشار لامل کومه ماتېدنه وي، نو موږ عصري ټکنالوژي لرو لکه لږ مداخله کوونکي د ماتېدو تثبیت جراحي چې ډېرې ښې پایلې ورکولی شي.
نو که تاسو د ملا په ستوني کې د عصبي فشار څخه ځورېږئ، اندېښنه مه کوئ، خپل د ملا متخصص ته مراجعه وکړئ، هغه به تاسو ته لارښوونه وکړي تر څو تاسو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شئ. ټولو ته نیکې هیلې.